دیندار رانا د ژوند بهار اخسته ما د خپل ځوانۍ ډېر زار اخسته د دیدار د خوند خو دغه اندازه ده منصور پسی پخوخا دار غسته غیر غماز می لمبی و بلی پا وطن کڑی پکی اور سر وی نختر چنار غسته د دې وخت دردونه ډبي پساس کې سلامونه ملګرو پروګرام ستاسو ارمان زه ستاسو ادبي ملګری علي تنها څنګه تاسو ته پته چې چم په چم او کلی په کلی ګرځو شاعرانو او ادیبانو پسې په دغه لړ کې نن بیا راغلی یو د دوزو ښکلې سیمې ته یو ښکلی شاعر زلمی شاعر راسره ناستې کوي شاه خالد صاحب نن به د هغوی په ژوند باندې خبره کوو او د هغوی ادبي هلې ځلې به تاسو ته په ګوته کوو د شاعرۍ نه به خوندونه اخلو راځئ زموږ سره شاه خالد په پروګرام ستاسو ارمان کې درته ستړي مشي وایم ډېره مننه خوشحاله اوسئ ګرانه له تاسو نه مخکې پروګرام هم ما ریکارډ کړی و د مینوالو په غوښتنه باندې بیا راغلم ستاسو څنګه یقینا چې شاعري ملګرو ډېر زیاته خوښه کړه خپل خواږه شعرونه راسره نور هم شریک کوي ډېره مننه ستاسو هم ستاسو د مینوالو هم دا یوه کیته ده چې زه اوده کېږم ما له خوب راغلی زه اوده کېږم ما له خوب راغلی دا ستا کیسې تر سبا نه ختمېږي خدای دې ساته د پښتنو د جنګه خو چې شروع شي نو بیا نه ختمېږي ډېره مننه دا د غزل څه شعرونه دي چې د علم د غر نه دنګه د خانجي د علم د غر نه دنګه د خانجي نظریه مې وایه څنګه د خانجي پوج زور به درنه خپل کلنګه خلي پوج زور به درنه خپل کلنګه خلي په دې ښار کې یو ملنګه د خانجي پوج زور به درنه خپل کلنګه خلي په دې ښار کې یو ملنګه د خانجي د غربت پټال زنګیږي یوه کونډه په خپل ژوند باندې هم تنګه د خانجي ډېره مننه د غربت پټال زنګیږي یوه کونډه په خپل ژوند باندې هم تنګه د خانجي دې کیسه کې د خان خبرې کړې دا کیسه څه بدرنګه د خانجي ډېره مننه دې کیسه کې د خان خبرې کړې دا کیسه ځکه بدرنګه د خانجي دا غزل دی چې زما د قام پښتانه چا کړه بدنام پښتانه زما د قام پښتانه چا کړه بدنام پښتانه حیران په دې یم چې مري ګام په ګام پښتانه حیران په دې یم چې مري ګام په ګام پښتانه د امن چغې وهي ښه سریام پښتانه اخر تر کومې به وي ستاسو غلام پښتانه ډېره مننه اخر تر کومې به وي ستاسو غلام پښتانه ننو دا ټول ښه نه دي په الفلام پښتانه ننو دا ټول ښه نه دي په الفلام پښتانه خالده پند دې واخلي ستا د کلام پښتانه ډېر ښکلی دی خالده شاه خالد صاحب ستاسو یو غزل زما ډېر زیات خوښ شوی دی فرمایش دی که موږ ته مو دغه فرزونه دغه دی چې ټوپک ټوپک ماحول مو سینګارو کې راپاسي دغه ملګري به هم خوندونه واخلي مونږ هم هغه څه داسې دي چې د هغې نه مخکې دوه شعرونه نور دي چې د بېننګۍ تصویر دې ښکلی جوړ کړو خو د پښتو تصویر دې وران کو سیوه د بېننګۍ تصویر دې ښکلی جوړ کړو خو د پښتو تصویر دې وران کو سیوه زما د قام غوښې دې وخوړلې موږ دې برباد کو ځان دې خان کو سیوه ستاسو فرمایش دی چې ټوپک ټوپک وطن لمې سینګارو کې راپاسې ټوپک ټوپک وطن لمې سینګارو کې راپاسې خبرې سو د امن د مایارو کې راپاسې د ظلم مخنیوي وکې ملګري د مظلوم شي د ظلم مخنیوي وکې ملګري د مظلوم شي د هر ظالم په سر باندې ګزارو کې راپاسې
ډېره مننه. د ظلم مخنیوي وکړې، ملګري د مظلوم شي، د هر ظالم په سر باندې ګزار وکړې راپاسې، د ژوند د ناامید چرته نشې دا مې وورې. ټولو ملګرو ته ډالې چې د ژوند د ناامید چرته نشې دا مې وورې، حالاتو سره جنګ په هره لارو کې راپاسې. درنې درنې خبرې د بابا د نظریې دي، درنې درنې خبرې د بابا د نظریې دي، په دغه نظریه باندې لږ کار وکړې راپاسې. ډېره مننه. درنې درنې خبرې د بابا د نظریې دي، په دغه نظریه باندې لږ کار وکړې راپاسې. ډېره مننه. مننه. شاه خالد صاحب دا راته ووایه چې په کوم صنف باندې مو زیات کار کړی دی؟ غزل باندې، قطعه باندې، نظم، په څه مو کار کړی دی زیات؟ یاره ما خو ډېر کار په نثر کړی دی، خو غزل هم ډېرې دي، او بیا دغه په نظم غزل کې چې کوم دی ما ډېر کار په غزل کړی. سمه ده. خالد صاحب یو کلام را سره بل شریک کوي، بس بیا به اجازه تخلم ستاسو نه. ډېره مننه. که څوک د دې او د هغې خلاف دي، که څوک د دې او د هغې خلاف دي، ډېر خلک شته چې د کعبې خلاف دي، دا خو خپل نیت ته پکې نشي کتې، دا خو خپل نیت ته پکې نشي کتې، ښکلي بیخي د آینې خلاف دي، دا خو خپل نیت ته پکې نشي کتې، ښکلي بیخي د آینې خلاف دي. زه د خانانو د خانې خلاف یم، هغې زما د نظریې خلاف دي. زه د خانانو د خانې خلاف یم، زما مرۍ خرابه ده، وفا نه کوي. زه د خانانو د خانې خلاف یم، هغې زما د نظریې خلاف دي. خدای دې په هغه خلکو اور ولګوي چې د صدیق تو مرتبې خلاف دي. ډېره مننه. خدای دې په هغه خلکو اور ولګوي چې د صدیق د مرتبې خلاف دي. او دغه د کسر شعر دی چې خالده غلی شه حق څه له وایي، خالده غلی شه حق څه له وایي، خالده ډېر خلک د دې خلاف دي. ډېر ښکلی دی خالد صاحب. شاه خالد صاحب له تاسو نه یوه نړۍ مننه چې وخت مو راکړه، قدر مو وبخښه. ډېر مننه. تاسو هم مننه. خوشحاله اوسئ. مننه. قدرمنو دغه شاه خالد صاحب چې تاسو ته په ننني پروګرام کې ډېر ښکلي شعرونه واورېدل، او یقینا چې تاسو به هم ډېر زیات خوښ شوي وي. انشاءالله د یوې نوې مرکې سره به حاضرېږم. تر هغه دمه خپل ورور علي تنهال او شاه خالد صاحب له ورکې اجازت په لوی لامو سپارم. د لوی لا په امان.